د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اکتیګزي داسې وینا کړې ده چې د پاکستان چیغه تر افغانستانه راورسېدلې. راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبر شئ. په سلامونه محرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اکتیګزي وایي پاکستان د خپل جنرالان دماغي ډاکټرانو ته بوزي. د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اکتیګزي وایي هغه پاکستاني جنرالان چې د افغانستان د ولکې کولو په فکر کې دي رواني او دماغي ډاکټرانو ته د مراجعه وکړي. محمود اکتیګزي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د چنګیز خان هډوکي مات شول، د مغلوب پښې ماتې شوې، د تیمور افغانانو ګډ کړ، د سکندر ملا د باجوړ افغانانو ماته کړې وه، د فرنګي په افغانستان کې په زرګونه کپرۍ خاورې شوې. پر ویلی نور څنګه به د پنجاب جنرالان وکوله چې افغانستان د له ولکې کولو فکر او په ذهن کې راولي. دا هغه پر وینا که لاهور په دوو وسلو مغرور دی نو نازیږي روس نه دې پوښتنه وکړي چې له پاکستان څخه 100 چنده ډیر اټومونه بمونه لري خو ولې بیا هم افغانانو مات کړي دي. د اکتیګزي پر وینا افغانستان به جوړیږي، حتما به جوړیږي، پښتانه به سیال وي، خامخا به سیالان وي. پر وینا افغانان نه پخوا او نه نن چاته سره ټیټ کړی ده. د محمود اکتیګزي وینا په داسې حال کې د افغانستان په اړه کیږي چې له دې وړاندې بیا د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم په وار افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کړې وه، خو د افغانانو او سیاسیونو له سخت غبرګون سره مخ شوی و. د محمود خان اکتیګزي څرګندونو ته په اشارې سره په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د هلو ځلو پر مټ هم هغه ناره چې پخوا به ویل کېدله لر او بر یو افغان ده بیا را ژوندی شوې ده او ورځ تر بلې پښتانه د یووالي په طرف روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ نه یوازې په پاکستان کې پښتانه کوي بلکې ډیره برخه ملاتړ په افغانستان او نړۍ کې هم افغانان کوي. په دې وروستیو کې د لر او بر افغان نارې ترڅنګ د پی ټی ایم له پاکستاني ریاست د پښتون حق غوښتلو پر موخه لاریونونه، جلسې او احتجاجونه هم پیل شوي دي. محمود خان اکتیګزي هم د پښتون ژغورنې غورځنګ کلک ملاتړ کوونکی ده او غواړي چې د خپل ګوند سره یوځای د پی ټی ایم ملاتړ وکړي او له ریاست د پښتنو حق وغواړي. په ورته مهال کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون لا هم په زندان کې شپې او ورځې سبا کوي. هغه د ریاست له لوري په دې تور نیول شوی ده چې ګواکې د پوځ عین خلافي څرګندونې کړې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې ریاست منظور پښتون ځکه ونیو چې د پښتنو لپاره د حق غوښتنه کوله. د منظور پښتون د خلاصون پر موخه اوس د لر او بر په ګډون د نړۍ په ډیرو هغو سیمو کې چې پښتانه مشت د احتجاجي غونډې کوي او لاریونونه کوي او اوس هم لاریونونه روان دي. دوستانو ستاسو د اکتیګزي دې خبرو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړم.